د مید یوسف په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی کابل ته راځي او بلاول بټو د حکومت پاکستانی طالبانو پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودله. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون پنجشنبه د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې وکړه چې مشري د ملي اسمبلۍ مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسمبلۍ پر ویبپاڼه په بیان کې راغلی چې مید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلي یوسف د اسمبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 15 میلیارډ روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خوړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شاملې وې. د دې مرستو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړی و. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی به ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یوه جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل پلاوی ښایي د جنورۍ په 18 نیټه کابل ته ولاړ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې د کښتۍ له ګواښ سره مخامخ دي. او د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بټو زردري د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودله. زردري پرون پنجشنبه د ګوند د مرکزي اجرایه کمیټۍ له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي. بلاول زیاتوي د ګوند مرکزي کمیټې وسلوالو ته د حکومت د سلامي کېدو او د حکومت لخوا د پارلمان په شتون کې له پاکستاني طالبانو سره د پټو خبرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان حکومت د بلاول بټو زردري د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال ببر افتخار د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې خبر اعلان ته وویل چې له دې غیر قانوني ډلو سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 9 نیټه د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزیر فواد چودھری د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو له تحریک یا ټي ټي پي سره د یوې میاشتنۍ ورباندې اعلان پر مهال ویلي وو چې د خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د ډسمبر پر 9 د ورباند له پای ته رسیدو راهیسې د وسلوالې ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، الله مو مل شه.